بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت قدر من والو د عبدالفتاح اکبری لخوا سلامونه او نیکی هیلې ومنئ او دا د یو ځل بیا د خپل پخواني موضوع د دوام سره ستاسې حضور کې حاضر یو. زموږ موضوع د جاهلیت رسمونه رواجونه و. بل ویډیو کې درې بد رسمونه او رواجونه مونږه سرسري بحث لاندې ونیول او بحث هم پرې وکړو. زموږ د ننني ویډیو موضوع هم همدا ده او درې څلور شاوخوا جاهلیت رسمونه او رواجونه به دا سیو. یو خو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې د سود رواج ډېر زیات و. سود او څه به و، مالداره خلک به خپل پیسې به په سود ورکولې او په مقابل کې هغه خلک چې پیسو ته به ضرورت و پیسې به په سود واخیسته او بیا که په وخت به یې ورکړه خو ښه به و، که په وخت به یې ورنکړه نو لا به پسې قرضداري کېدل او مشکلات به پرې زیاتېدل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ نه وروسته اسلام دا ټولو مسلمانانو ته ولې هر هغه څوک چې اسلام مني یا مسلمان سود پې حرام دی. سود د سود د حراموالي دپاره او د ده دوام دپاره یو څو نورې خبرې زکات یې فرض کړه په مسلمانانو باندې. داسې یې وویل چې که چېرته تاسې د نصاب اندازه مال ولرئ او په ده باندې کال تیر شي نو تاسې مکلف یئ چې هغه کومه اندازه چې اسلام مقرر کړی هغه باید مساکینو ته او هغه خلکو ته چې ستاسو په چمګاونډ کې اوسېږي هر چېرته اوسېږي مسلمان یې هغوی ته باید ورکړئ او صدقې لازم کړي په ټولو مسلمانانو باندې هغه څوک چې کوم قدرت لري د صدقاتو. تاسې د لوی اختر د وخت قرباني وګورئ صدقه ده. تاسې د سرسایي حکم وګورئ صدقه ده. تاسې په دې ځای کې چا چې قسم وخوړه باید مساکینو ته ډوډۍ ورکړي. تاسې په دې ځای کې وګورئ چې که چا روزه وخوړله باید مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي. مختلف خبرې دي دې کې چې مساکینو ته ترجیح شوي او ډېرو ځایو کې داسې ویل شوي دي چې انفاق وکوئ او انفاق وکوئ او انفاق وکوئ په اسلام کې هم په حدیثو کې هم په قرآن کې. نو دا د الله رب العالمین ډېر لوی رحم ده چې سود یې حرام کړو په ځای زکات او صدقات په خلکو باندې فرض او واجب و لازم کړو. یو بله خبره چې په دې جاهلیت زمانه کې وه هغه د خلکو او د قبایلو یو پر بل ځان فخرونه یې کول او یو پر بل ځان لوړ حساباوه. څنګه حتی دا خلک به دې حالت ته ورسېدل چې مونږ ډېر یو که تاسې ډېر یې په دې خبرو کې به قبرونو شمېرلو ته به لاړل او دا خبره الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړې ده چې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. او الله رب العالمین په دې خبرې باندې رد وکړه او ویې ویلې چې تاسو کې هر چا چې ډېره تقوا درلوده تاسې دا مه وایئ چې مونږ زیات یو مونږ کم یو مونږ د فلاني نسب والا یو. دا یې ختم او دا د الله ډېر لوی احسان دی. بل په جاهلیت زمانه کې دا یو بد عادت و چې شراب قمار او ځان بربنډول دوی ته هېڅ عیب نه ښکارېده ځان بربنډ کول. او الله رب العالمین د خپل د نبي د رالېږلو سره په دې خبرو هم رد وکړ. قمار چې ظلم راځي په یو طرف باندې
هغه هم حرام کړ، شراب هم حرام کړ چې انسان ته خپله پکې تاوان ده، او ځان بربنډ کول چې د انسان د شرافت سره نه ښایي، په عام محضر کې ځان بربنډول، او دوی به بلکې د کعبې نه طواف کوو په بربنډ حالت. نو دا د الله رب العالمین له خوا نه په موږ ډېر فضل وشو، او دا خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هڅو په وسیله مسلمانانو نه ووتلې، او بیا هم شکر. نو موږ خپلو دغه موضوعګانو ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته ادامه ورکوو. ورځ په ورځ به انشاءالله ستاسې حضور کې حاضرېږو، هره ورځ د یو نوي ویډیو سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.